السلام علیکم ملګرو، نن زه تاسو له د پښتو فلم قربان د جانان باره کې معلومات درکوم. قربان د جانان 2024 کې په صبرینا سینما باندې ریلیز شو او د دې ډایرکټر شاهد عثمان او اسوسییټ ډایرکټر جنگریز و، د دې پروډوسر اصغر چیما و. د دې فلم بجټ چې کوم و هغه 60 لاک روپۍ و او دا په باکس آفیس باندې بیخي نه و چلیدلی. د دې 60 لاک روپۍ بجټ و او دې را سر کړي 10 لاک روپۍ وي. اصغر چیما دې فلم کې 50 لاک روپۍ بیلي او غالبا د هغې فلم نه پس هغه تقریبا توبهګارم شو چې بیا به زه سینما له فلم جوړ نه کړم. د فلم فلاپ کېدو وجوهات زه تاسو ته ښیم. د فلم فلاپ کېدو ټول نه لومړۍ غټه وجه دا وه چې د دې په سټار کاسټ کې یو سټار هم نو، کوم چې د پښتو نامي جامي اکټران دي کې یو هم نو. د دې په سټار کاسټ کې شاهد عثمان صاحب وقارجاني په لیډ رول کې اخیستی او په هیرو کرکټر کې چې څوک یې پیژني هم نه. وقارجاني چې کوم د ټیلی فلمونو یا د ټیلی ډرامو اکټر دی او شاهد عثمان په هغه باندې دومره غټ ریسک واخیستو چې هغه په فلم کې واخیستو. د فلم بجټ 60 لاک روپۍ دی. نو سینما ته چې خلک راځي نو یې جهانګیر ارباز او شاهد خان او عجب ګل لا راځي. نو اوس وقارجاني باندې که ته 5 لاک روپۍ ولګې 5 لاک نو مشکله ده کم دې راکور کړي. نو بیا 60 لاک روپۍ او سټار پکې یو نشته او وقارجاني په لیډ رول کې راغلی دی. نو اصغر چیما د پښتو فلم یو هغه پروډوسر و چې هغه به همیشه ډایرکټر له فری هینډ ورکولو چې څونه پیسې لګي ولګو او ما ته فلم معیاري جوړ کا. موجوده اصغر چیما خپل یوټیوب چینل له کار کوي او زما په خیال فلم نه مکمل توبهګار شو، ځکه چې دې نه مخکې د کوم فلمونه جوړ کړي وو نو څه پکې هیټ شوي وو خو زیات قدر فلاپ شوي دي. او بیا قربان د جانان خو دونه تاوان وکړو چې هغه زما په خیال چې له پښتو انډسټرۍ کې به یو فلم دونه تاوان نه کړي چې په 60 لاک باندې جوړ کړي او په مشکله 10 لاک روپۍ ریکوري وشوه او 50 لاک روپۍ تاوان وشو. نو د اصغر چیما غوندې پروډوسران چې موږ نه خفه شي او لاړ شي نو دا د پښتو دپاره او د پښتو انډسټرۍ دپاره ډېر غټ تاوان دی، ځکه چې ډایرکټران خو ډېر شته فلم جوړولو والا، خو په فلم به پیسې څوک لګوي، پروډوسر به څوک جوړېږي، پروډوسر جوړېدو ته څوک غاړه نه ږدي، ځکه چې نن سبا ډایرکټران زیات قدر تجربې کوي. نو دا شاهد عثمان صاحب یو انجانۍ کې یو ډېره غټه غلطي کړې وه چې دې کې وقارجاني اخیستی او دا فلم په یوټیوب کې راغلی هم دی. دا نه چې یوټیوب کې اصغر چیما په خپل زرغون ټي وي باندې اپلوډ کړی دی. تاسو ورشئ ویې ګورئ، یقین وکړئ چې تاسو یې ګورئ نو تاسو به وایئ چې دا خو ټیلی فلم دی، لکه دا د سینما سکوپ فلم نه لګي. نو موږ چې یوټیوب کې دا فلم بور کوي نو سینما ته خلک 500 600 700 کې ټکټ چلیږي نو څوک به دې له راځي. دا ویډیو ما تاسو له جوړه کړه، امید دی چې ستاسو به ډېره خوښه شي.